هلکه ړوند دی کو خلک درته نه ښکاري. یاره جي خفه نه شئ د انټرویو هغه ځای کوم ځای دی؟ خیراتیان په جاب څه کې هغې پورې ګاډۍ خواته انټرویو ده هلته ورشه. هلکه تاسو دې سړي ته د غلط معلومات ولې ورکوئ؟ انټرویو ځای خو هم دا دی. یاره جي ما دا خیراتي سړی دی دی په انټرویو څه کې. داسې غلط کار مه کوئ که نه. د انټرویو ځای دا دی او راځه موږ ته کس ضرورت دی. ښه نو تاسو د جاب انټرویو نه راغلي یې؟ او جي ما ته د جاب ډېر زیات سخت ضرورت دی. ښه تا ته خو د جاب ضرورت دی خو ستا سره داسې څه هنر دی چې ته هغه کار کولی شې؟ د ذهن جام کول شمه او جامې مینځل شمه. که تاسو چې واټرونونه صفا کوئ نو هغه هم صفا کولی شمه او تاسو له به چاقي کوم ما له صرف دا جاب راکړئ. هلکه تا د دې نه مخکې داسې څه کار روزګار کوو؟ یاره جي ما خو هېڅ کار روزګار نه کوم. زه خیراتي وم ما به خیر غوښته. نه نو چې دې نه مخکې تا خیرات غوښته که نه نو اوس هم ځان له خیرات غواړه که نه په جاب باندې ته څه کوې؟ یاره جي زه به خپل ښځې ته او بچو ته دا ثابتوم چې زه هم روزګار کولی شم او د نن نه پس په خیرات نه غواړم. هلکه داسې څه خبره ده چې ته خپل د خیرات کاروبار دې پرېږدې د الله بنده په خیرات ته په زکاتونو په دې کې خو به ته ډېره غټه مدن کوې په روزګار باندې څه کوې مړه ته که خیرات ته لکه دې سړیه زه له خیرات غونډوه او دلته د جاب ضرورت نشته. یاره جي زموږ د کور خواته یو سکول و ما خپل بچیان سکول ته داخل کړو چې دی د خیرات نه دمه شي او ځان له خپل سکول او سبق ووایي. په دې وجه زما زوی له خلکو پیغور ورکړو چې ستا پلار خو د هېڅ کار روزګار نه دی او خیراتي دی. نو زما ښځې بچو دا فیصله وکړه که ته کار روزګار نه کوې موږ تا ته کور پرېږدو. نو په دې وجه ما ویل زه به ځان له څه کار کوم. ښه ښه به خیر دی خفه کېږه مه. یلکه جی سر ورشه او د کس سره د څښلو څه اوبه لږې راوړه. زه دله اوبه راوړم او که نه ورشه اوبه له راوړه که نه. د چای اوبو د سړي بوس انټرویو ده خو زه به وله راواخلم. هلو مهرانه بچې وایه. ما خو ته د دې دپاره ټلیفون وکړو چې ما د بچي ونه وی او ما مور مې لاړو ښه کور خو د دغه شانې پرېښودو. یاره جي زه ورځم او زه دا جاب نه غواړم. هلکه ته خو څه عجیبه سړی یې د اوسه پورې لګیا وې ته وایې ما ته د جاب ډېر سخت ضرورت دی او اوس وایې چې زه جاب نه کوم. ته خو څه عجیبه باندې کې سړی یې. یاره جي ما چې جاب د څه لپاره غوښته نو زما کار خو ونه شو. زما ښځه بچي خو ما نه لاړو نو زه اوس په جاب باندې څه کوم؟ اوف دا دې څه خبره وکړه یاره. داسې چل وکړه د خپل بچي ته ما ته میلاو کړه رینګ ورته وکړه. هلو تا ته ما ونه وی چې بیا ټلیفون ونه کړې؟ بچیه داسې چل دی که نه ستا د پلار چې دی زما ملګری دی خو مهرباني وکړې د خدای لپاره ښایدله به جاب مونږ بندوبست وکړو خو ته کور مه پرېږده مور ته دې مه ووایه او تاسو هم د کور نه مه ځه ټیک ده. ما زما د پلار چې هم څوک ملګري نو هغه به خیراتي ته دروغ وایې. یاره بچیه ته هېڅ ټینشن مه له او بس دې دلته کې مونږ د ځان سره په جاب باندې ولګو او انشاءالله د سبا نه دې راځي خپل جاب نه ټیک ده بچیه. ته د جاب کوم ځای کې ولګېدو او ته د تنخواه به څه وي؟ بچیه داسې چل دی که نه زمونږ دا دکان چې دی په هغې کې ستا د پلار به مونږ جاب ورکړو دا به باشکټه کلي کې دی احمد پلازا چې ده په هغې کې نو بس سبا که خیر هلته راشه او انشاءالله ستا د پلار تنخواه به هم ډېره زیاته ښکلې تنخواه دی ټیک ده بچیه. حاجي ټیک شو ستاسو ډېره ډېره مهرباني. کتونکو مهرباني کوئ که عادیان سوالګري چې دي هغه چاته مو پروموټ کوئ. که داسې څوک درپسې رالو عادیان سوالیانې نو مهرباني وکړئ هغوی له سره روزګار مواقع ورکړئ. که دا ویډیو مو خوښه شوي نو زیات نه زیات شیر کړئ پیج فالو کړئ د الله په امان.